قدرمندو بشرانو ملګرو تفصیلا هر اړخیزه معلومات وړاندې کړل. اساسی او مهم د انسانیت د پاره دا ده چې دغه انسان من حیث الانسان د خپل کامیابی، سرفرازی، بهبودی دغه انسان انفرادی زندگی کی هم لټوي. د دا تمناوي چې زما سعادت هم دنیاوی هم اخروی وي. قدرمندو اسلامی امارت او زمون هیوادوالو دا ثابت کړه دا الله په نصرت او دا الله تعالی په مدد سره چې بي سر و سامان بغیر د اسباب او وسایل او آلاتنا موږ د الله په نصرت هدف ته رسیدای شو. په دې شلو کالو کې دا علل بداهتن ثابت شو موږ او تاسو ولیدا چې ټول امپراتوریان ابر قدرتونه هغوی خپل اسباب او آلات امتحان کړل زمونږ او ستاسو په مقدس هیواد باندې. حتی د بمونو مور استعمال شو و نتوانید چې هدف ته ورسي. مونږ او تاسو الله هدف ته ورسولو چې د اشغال خاتمه و سره د ضعف سره د کمزوري. واذكر اذ انتم قليل مستضعفون في الارض هم ضعیفانو هم کمزورو د ټکنالوژیو د آلاتو د بمونو. اوس د ټولو اقشارو شریکه ذمہ داری ده چې نړیوالو ته عموما هیوادوالو ته خصوصا په شریکه شانه په شانه دا اوخیو چې د اقتصاد په ډګر کې هم مونږ یو او مونږ به هدف ته برسو. کفری نړۍ عموما دا به ریسرچ کوي، دا به تحقیق کوي چې د داخل کشور افغانستان کدام مضامین وجود داره در دارالعلوم در مدارسا که اما مضمون تحقیق با اکنامیک با اقتصاد بحث میکنن و طالب العلمان مستفید و استفاده میکنن. علمای عزیز در سرزمین خداوندی و در زیر اسمان کبود ما شما یک عقیده داریم و قانون جامع مکمل ترین از جانب خداوند کریم فرستاده شده. یک کامل ترین مضامین ما وجود داریم دمی مابین کتب اسلامیه و درس نظامی هدایه دا 80 جلد نوشته شده بود. بعض علما فقها کوشش نمودند و زندگی مقدسشان مصرف نمودند، دمی 4 جلد مختصر نمودند و مستقل یک کتاب به نام کتاب البیوع
در اونجا بحث اقتصاد است، معاملات است، خرید و فروخت با کدام قسمت باید شود، دادن و گرفتن با کدام اساس باید شود. امی اساس و بنیاد را خداوند کریم با واسطت نبی کریم صلی الله علیه و سلم وضع کرده. همی برکت علمیت است. لله الحمد اکنون مایان در میدان علم ما خود کفا هستیم، هیچ ضرورت نداریم در خارج از کشور در دیگر کشورها از شیوخ و علما استفتا کنیم، هیچ ضرورت نداریم. به هر بخش، به هر زاویه شما میبینید تعذیر بالمال و جرم بالمال، لکها نه میلیونها جرم بالمال آمدن. خو اما دین و فقهای من و دین اسلام و فقه حنیفی مایان اجازه نمیده که شما جرم بالمال را بگیریم. و جانب علی قدر امیر المؤمنین حضرت شیخ صاحب حفظه الله فرمان ابلاغ شد که جرم بالمال شما نگیریم. در اول قسمت با اول قدم ما شما مسئولیت مکلفیت در دین و اسلام داریم و قسمت دوم باید کشور ما شما رفاهیت و ترقی کنه از نگاه اقتصاد و معیشت و زراعت و تولیدات و صنعت و تجارت. همین جا آمدن خصوصا شرکت امر بالمعروف نهی عن المنکر، یہ معلوم میشه امید تمام کدام شما پروگرام را انجام دادین و امروز در اختتام رسیده. یہ بطیق به شریعت اسلام است و امارت اسلامی همراه تجارا و صنعتکارا الحمدلله 100% همکار است. وقتی که کابل فتح میشه اولین جلسه امر بالمعروف همراه اکابرین تجارت و صنعت مجلس را دایر نموده و اطمینان داده بود که مایان خدمای شما هستیم. اگر در میدان جهاد مجاهدین علما و اکابرین ما شما قربانی دادن با اساس نفس و شما هم قربانی دادین با اساس مال و مصرف. قدرمند یوسو دیومیاش کیگی مون خستاسی همکارانیو لوی خوشحالی خبر داده چه تاسو اسلامی امارت ناراضی است او اظهار ده اطمینان کوي داغ نظام ده چه کم هیواد کی رعیت ملت پشتبانی حکما و حاکم الوقت سره وی یو د بل نه مطمئن وي هغه هیواد ترقی کوي. خو راځئ په دې فیصله وکړو چې نه الله سره به دوکه کوو نه هیوادوالو سره به کوو او نه د یو بل سره کوو، په صمیمیت به موږ به خیز او دانګو به میدان ته بیا به ترقی کوو. قدرمندو په دې شلو څلوېښت کالو کې بې کیفیته طلا ټولو کارخانهدارانو مالکانو طلا فروشانو اتفاق وکړ امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت سره چې دا به موږ به ټول به اوبه کوو او بیا مو هیات وټاکه د تعقیب دپاره. اوس 14 ګریډ به 14 ګریډ به وي، 18 ګریډ به 18 ګریډ به وي، 21 ګریډ به 21 ګریډ به وي. داسې به نه وي چې وي به 18 موږ به د 21
یا 21 گریډ بفروشم، دا به نه. اوس په افغانستان به ترقی کوي، د باندې هیوادوالو سره به رقابت کې به دغه طلا چې افغانستان کې خرڅیږي په دوبۍ، په هندوستان، پاکستان، په ایران کې به هم په دغه با کیفیت طلا به هغوی اخلي. خو سابقه داسې نه وه. قدرمندو، 2 کاله وړاندې په دې کابل ښار کې 155 عروسي تالارونه 155 کلانا بزرگا تشریف فرماستن. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر مالکای تالارای عروسی مالکا را خواستن و جلسه را دایر نمودن و تمام منکرات را از بین بردن. امی کلانای ما وزارت نه، به همکاری مالکای تالار عروسی. اکنون شما حساب کنید 20 سال گذشته 155 و فعلا 177 یا تا 80 رسیده. هم ترقی یافته ودا کرده و هم منکرات از بین رفته و هم معروفات اقامه کرده و هم کشور ما و ملت ما خوشحال هستند و در اطمینان زندگی را ادامه نمیدن و زیر چتر حریت و آزادی. این فضل خدای کریم است. این سعادت به زور و بازو نیست، تا نبخشند خدای بخشنده را. قدرمندو، ګوره په اسلام کې عقاید چې څومره مهمه ده، احکامات مهم ده، معاملات هم مهم ده، چې په دې باندې زمونږ ستا سر خلاصي. که معاملاتو کې الله دې نه کې خدا نه کرده تقلبي وي، که مونږ د فرضو په ځای تهجد هم وکړو الله زمونږ عبادت نه قبلوي. که مونږ ظاهرا صورت او سیرت ښه برابر کړو، معاملات د اسلام د اصولو مطابق نه وي، زمونږ او ستاسې عبادات قابل قبول نه ده. او د معاملاتو طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منته ښودلی. 2 ځله نبی علیه السلام شام ته د تجارت دپاره تللی و. 2 دفعه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف شام سفر نموده بود به اساس تجارت و به خاطر تجارت. داسې نبی نشته چې هغوی کاروبار او تجارت حلال کړی نه وي. دا نور هیواد نړۍ دا مسلمانانو نه زده کړی نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت باندې 4.5 کتابونه لیکل شوی او د بن په ښار کې اوس هم په میوزیم کې شته، د هغې نه استفاده کوي اغیار. نو موږ تاسو هم استفاده وکړو. نبی علیہ السلام فرمائی طلب الرزق الحلال فریدة بعد الفریدة. در رزق حلال طلب دا فرض ده. طلب الحلال واجب، حلال روزی کاروبار دا واجب ده علی کل مسلم، فار مسلمان. قدرمند و هیله مداده، خواهش مداده چې اغیار و خبرو تا بغوگ ننیسو.